ملګرو هر هیواد کې تکړه سیاستوال شته او ورسره په څنګ کې دوزماران هم شته. موږ بیا د تکړو پر ځای بدبختانه دوزماران سیاستوال ډیر زیات لرو چې د هغو له ډلې څخه یو هم فضل هادي مسلمیار دی. ملګرو فضل هادي مسلمیار تل چې کومه پیښه وشي دی به کوشش کوي چې ځان په دغه پیښه کې رامخکې کړي او بیا خو پوهیږي چې کله کومه پیښه وشي بس ویغندي او همداسې غلغندلو سره ورک شي. و ظالمه اول خو کار وکړه، پښتون کار ته ضرورت لري، پښتون ورځ تر بلې پر شا روان دی. ملګرو راځئ چې راپور وګورو چې فضل هادي مسلمیار تازه څه ویلي دي او څه یې کړي دي. درنو لیدونکو السلام علیکم. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار وایي چې د ډیورنډ فرضي کرښې په اړه زموږ دریځ روښانه دی. دغه کرښه هیڅکله هم د سرحد په توګه نه پیژنم. هغه زیاتوي چې که د پاکستان پر وړاندې جنګېدونکو افغان سرتیرو سره مخ شم نو د هغوی لاسونه به ښکل کړم. فضل هادي مسلمیار وایي دا ډیورنډ کرښې فرضي او کرغېړنه کرښه ده، هېڅکله یې د سرحد په توګه نه منو او نه مو منلې ده. په دې اړه پرېکړه د ملت او ولسونو واک کې دی، نه د سیاسینو. خپلو خلکو ته ډاډ ورکوم چې د دوی په استازولۍ به یې ارادې تمثیلوو. ډاډه یم چې افغان حکومت هم د ډیورنډ فرضي کرښې په اړه هېڅ راز اشتباه نه ده کړې او به یې هم نه کړي. د نوموړي په وینا په خپلو خبرو کې دا هم ویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه مو اتلان او د دې خاورې او ملي نواميسو رښتینې ساتونکي او محافظین دي. د خپل ځان په نظرانه کولو د افغانستان پت او عزت ساتي. د دې ترڅنګ چې د نړیوالو ترهګرو سره په میړانه مبارزه کوي، په کمو امکاناتو یې وشي کولی چې په پاکستاني یرغلګرو ملیشو ته غاښ ماتونکي ځواب ورکړي او هغوی تیښتې ته اړ کړي. نوموړي مخکې وایي هیڅ چا سره شخصي ستونزه نه لرم، خو د هغو سیاسینو په حالت افسوس کوم چې همدې نظام او ملک د امکاناتو څخه په ګټه اخیستنې په مغرضانه او شخصي ډول زموږ په میړنیو امنیتي ځواکونو ناروا تورونه لګوي. داسې شیرو ته به د دې اجازه ورنه کړو چې زموږ د ملي امنیتي ځواکونو لاسته راوړنې تر سوال لاندې راولي، ځکه موږ ته امنیتي سکتور سره سره کرښه ده او پر وړاندې به بې چا پروا ونه کړو. په سر او مال به د خپلو امنیتي زړورو امنیتي ځواکونو ننګو کوو. الله شاهد دی که چیرې هغه پوله ساتي. اتلان چې د کونړ ولایت ناړۍ ولسوالۍ کې اتلولي کړې ده ورسره مخ شم، لاسونه به یې ښکل کړم او هېوادنۍ مینې ته به یې سلام او احترام وکړم. درنو مینوالو که چیرې مو دغه ویډیو خوښه شوې وي در سره لایک کړئ او نورو دوستانو سره یې هم شریکه کړئ. مننه.